لکوم راغلو دغه ګیرې او سرونه لکوم راغلو دغه ګیرې او سرونه چې هر سړی ویای چې زه طالب جان یم طالب جون دا چارې نکو ورور نه دمو طالبون خپل په مدرسې کې نوستوي خپل طالب علم حاصلوي او شي چارې کو قرآن زده کوي انسانیت زده کوي انسانیت ترغیب زده کوي درس تدریس کو او د دې دغه په نوم باندې څومره خلک مړ شو قتل شو شهید شو اول القاعده وا بیا طالبون شول بیا داعش شول مسلمون سوچ نکو چې یاره دا مش پکې مالیار راونی زه د هر شعر توسته تشریح نشکړای خدای مو عقل په زوی کا چې عقل مو په زوی شي لشکې خپل خصوص په شمر دی لکوم راغلو دغه ګیرې او سرونه مالی دلی نو داسې رواجونه یو سړی داسې دی چې دغه په دا مټینه باندې سار نه وي یو سړی توس مو داسې وشایي داسې نظیر چويزه نوم نه پیو خل نوم نه پېژدم تو خپل سوچ په وکي بیا مالی دلی نو داسې رواجونه چې ناره د اسلام کاندي کوي نور سو چې ناره د اسلام کاندي کوي نور سو را نازل په مسلمان دی غضبونه را نازل په مسلمان دی غضبونه دا دښمنان د دین را جمع دي خاونده دښمنان د دین را جمع دي پښتونه مسلمان یې کړل جاهل په دولتونه مسلمان یې کړل جاهل په دولتونه یو تر بله هیڅ ویلی نشي خدایا یو تر بله هیڅ ویلی نشي خدایا هر سړی دی خپل ځان ته هر سړی دی خپل ځان غواړي خیرونه هر سړی دی خپل ځان غواړي خیرونه لکه نن یې چې زه وینم په ظاهره لکه نن یې چې زه وینم په ظاهره ما لیدلي نه دي داسې کردارونه سار یې پرې کا مکنډا یې پرې کا لوس یې پرې کا پښې پرې کا پیزې یې پرې کا دا خو وښي کړل وښیونه و دا کړل چې کیمه دوکانه چې د زبیر نه چې کیمه دوکانه هر څه کټ کړي وي پیزې خولې یې نه زړی نه نه استلی وي هغه خلک چې هغه خلکو پیغمبر اسلام په وخت صلی الله علیه و آله وسلم ظلم زیاتای او نن د مسلمون پیسې د ډالر په سر باندې سن کو او دا خو دوی رزه ژوند د تیر شي که په غربت شي تیریږي که په بادشاهي شي تیریږي دا ژوند خدا سه وشمره چې دا خو تل لیکلای شمیر کدا خو ته یو امانت تای الله د لري ته یو امانت تای یا سرویش کوله یا شپته کولاوي یا 50 کولاوي سید سړی نغلا وشي دکاندره وشي زنادره وشي توبه او وسیغه پر توبه د پابه سپاشي د میش کی صدا په قصدن سکی میژو الله د میش په حال رحم وکړو چې ستیری په مومن کړل منترونه خدایا هیڅ په دې راز نه پوهېږم چې ستیری په مومن کړل منترونه خدایا هیڅ په دې راز نه پوهېږم چې ستیری په مومن کړل منترونه سو ګناه او په زنا نه خفه کیږي سو ګناه او په زنا نه خفه کیږي هیڅوک نه ویني د خپل بد عملونه هیڅوک نه ویني د خپل بد عملونه په د میډیا باندې سو لبا لګیا دو الله د فضل وکړو پنځ پیرای وی چې پلونکای نه دا شي دیوبند وی چې نه دا شي او اهل سنت وی چې هغه دا ستای او مقصد دا چې والے کلاندوره لګیا دو اسی یو مثال درکاو کنه رحمان او وس شیر دا چې د خدای او د رسول د یو لار ما او تا پکې پیدا کړی هزار لارې یعنی اخری وخت میر رسول صلی الله علیه و آله وسلم یای چې 73 پرکې جوړې شي 73 پرکې شو یواسي خوي د نور ټوله غلطي وي اوس داغه په میډیا باندې سلی بلا لګیا دو سک سکو الله د نمیش په حال رحم وکړو
سګنا او په زنا نه خفه کیږي هیڅوک نه ویني د خپل بد عملونه د مومن ایمان دولت ته برباد کړي د مومن د ایمان دولت ته برباد کړي خوار خبيث په ما هردم کړي گزارونه خوار خبيث په مو هردم کړي گزارونه چې نه پریشي هغه لاره یې ورکړي چې نه پریشي هغه لاره یې ورکړي هسه صدی صدقه او خیراتونه هسه صدی صدقه او خیراتونه ټول په مخری باندې لګیا دي خپل پردي هیچا حق یو ته زکوت نه ورکوي یوالي سو پر کوي نه زکوتینه پیژنې نه چې بیا پیژنې بیا واته ورکوي چې سبو بیا پښتنه ده کو خدای پاک کې شاه تو داتا ورکړي چې کیما دوکنه مثال حق دی دیو پښتنه د مولانا وتا کړی و د غنه د پښتنه کړی و دا سلارنا بس هر سړی لګیا دی زون ته خپل تیار جوړوي چې نه پرشي هغه لاره ورکړي هسه صدی صدقه او خیراتونه یو ورځ مې سوال د ګډ رسول خان سوکړو یو ورځ مې سوال د ګډ رسول خان سوکړو هغه اوویل چې اوس جوړ دي خواندونه ماشاءالله هغه اوویل چې اوس نن جوړ دي خواندونه ابراهیم داسې عملنا خدای اشغوري ابراهیم داسې عملنا خدای اشغوري چې ویل یې بیا نشي جوابونه مو د الله پاک دغه مخری دغه نیات کې په دنیا کې چې دا شي ګډه کوي چې سبوی یا زنه غوړو یا په غور ورکاو مو د الله پاک زنه وسوتی وسوتلای خې دا کلی وطن نږدې خلک ته غون خلک ته او پاته خوي چې وسو کو نه کا لیبا پیر پورې تاړي هوګ نه بیا جار شي کی ما دوزه قربان شویل چې الحمدلله مو ته فائدہ رو کوي نقصان نه رو کوي په دنیا او چې کی ما دو ارس زنه ټولاو او غیبت مې دا کو شمه دا کو شکافي مې دا کو خپل پر دی ورجار شه او زې زار قربان شه د هر مسلمان د هر پښتون زه ذکر دې چې موته اجازه نشته چې چا غیبت وکم او براینام خبره خو خامخا زکه چې نصیحت وخت او خلک ډیر خطو دی لري نه ډیر غلط روان دی په غلط لري روان دی الله دا ومشتا اول د مو په خپل سیخ کو بیا د نور مسلمان ته هدایت کو دنه کې شاد او آباد مو واړم په لوی الله مسپارم مننه